زموږ آمدني هغه شان نشته. د خویندو کور په نوم مدني ټولنې د ښځو د لاسي ګنډلو او د ښځو د نورو هنري توکو د تجارت د ودې لپاره یو نیټورک جوړ کړی دی. زمونږ هغه خویندې میندې چې هغه په کور کې کارونه کوي او دا دومره د هغوی د لاسو چې کم کار دی هغه بهر راوځي او کم خرڅېږي، نو دا د دې د لاسو کار دی. په کار دی چې دوی ته د دې نوم میلاو شي او دوی به په دې نیټورک کې خپل مارکیټ ته هم اکسس کوي، مارکیټ ته به هم ورځي او په خپل پالیسي باندې به هم کار کوي. مقصد صرف دا دی چې دوی په آمدنی کې داسې اضافه وشي په کور ناسته. د غونډې ته د بنو نه راغلي یوه میرمن وایي چې د بنو په نیم قبایلي سیمه کې ډېرې ښځې د میزرې په کار ښه پوهیږي، خو ستونزه دا ده چې هغه میرمنې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. د ښځې ډېرې زیاتې ښه کار کوي او هغوی چې هلته ګاونډیان او خپلوان هغه ځینې والي نو والي او هغوی ته څه دومره زیات پرافټ نه رسي. او د سوات نه دې غونډې ته راغلي یوه میرمن وایي هغه ډېر پخوا د خپل خاوند نه بیله شوې وه، خو د لاسي ګنډلو د سنټر د لارې ښې ډېرې پیسې ګټي او په خپل مټ خپل ماشومان پوهنتون ته هم رسولی دي. یو مې لور ده او دوه مې زامن دي. هغوی په هغه ټایم کې ډیر زیات واړه او کومه لور چې مې بس په سوات یونیورسيټي کې ده هغه ټایم کې هغه د کلاس 8 ماشومه وه. انسان په ژوند کې هیڅ پته نه لګي چې لکه یا یې خاوني یا یې نه. اکثر د خلکو خاوندان ما لیدلی دي او نشې کوي، هغه فیمیل بسه کوي، خو د خلکو کره به زیګونه جارو کوي، لوښي به خلکو له انځي زړه مړه به خوراک راوړي خپل بچو له. زه الحمدلله په فخر باندې دا خبره کوم دې ټایم کې زه 50,000 روپۍ منتلی ګټم خپل بچو له. خپل بچي زه په خپل سپورټ کوم. زما سره نه د مور امداد شته، امي خو زما وفات شوې دا 3 کاله وشول، او نه را سره د پلار او نه را سره د رونو چې خپل جیب کې دی پیسې نه کنه نو یو کس ته هم نه پکاريږي.